السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ ایډا پریمیر پرو کلاس دی د راځو دی خپل کلاس لا او د ټول نه مخکې د رفیق افیشل ته چې کوم دی خیر راغلی وایم او که زمونږ چینل چا نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل آیکن وهئ چې تاسو ته زمونږ نوې نوې ویډیوګانې درځي په خپل ټایم سره. نن زمونږ کلاس دی د خیره په نیو سیکوینس باندې چې نیو سیکوینس به مونږه څنګه اخلو ځکه مونږ خو دغه وویله ده سورس وینډو م وویله پروجیکټ وینډو م وویله که نه نو اوس به راځو ګورو چې مونږ ځان سره نیو سیکوینس څنګه اخلو. یو سیکوینس مونږ جوړو مثال او هغه چې کوم دی د هغې په مطابق باندې مونږ ځان سره نیو سیکوینس اخلو. نو را به شو دې ځای کې دا ویني دلته مونږ سره نیو ایټم دی صحیح شو. یو نیو بین دی پروجیکټ وینډو کې دا نیو ایټم چې کوم دی دا به کلیک کې او د ټول نه اولنی چې کوم دی سیکوینس دې سیکوینس باندې به کلیک کې دا چې دې کلیک کو دلته مونږ ته مختلف چې کوم دی اپشن راځي صحیح شو. دا سیکوینس پریزیټ دی صحیح شو. دې کې چې کوم دی دا مختلفې کیمرې دي دا او د مختلفو کیمرو پریزیټ او سیکوینس پرتی دي دې کې صحیح شو. نو دا چې کوم دی زمونږ څه په کار ځکه نه راځي چې مونږ سره دا داسې کومه کیمره نشته دی چې مونږ خپل سیکوینس واخلو. بیا په دې کې زه تاسو ته چې کوم دی اخیره کې بیا یو دغه در کومه یو خبره درته کومه هغه د دې په حواله ده چې دا استعمال شي که نه چې کوم خپل ویډیو چې خپل کوم سیکوینس یا هغه استعمال شي ښه ده. نو را به شو دې چې کوم دا وګوره دې ځای کې دا مختلف دغې ورکړي دا د پریزنټ بی ډسکرپشن دی دا پریزیټ چې کوم دغه دی مونږ له کوم دغه را کړي دي مثال که د ARRI باندې مونږ کلیک کړو دې کې ګوره 1080 پکسل مونږ سره راځي صحیح شو. د دې خپل ډسکرپشن مونږ سره کولاوئ. نو را به شو دلته دغه زمونږ چې کوم دی څه په درد ځکه نه لګي مونږ سره کیمره خپله نشته چې کیمرې کله تا سره وي نو د هغې سیکوینس چې ته اخلي او هغه کیمرې دغه به نوم به دلته سرچ کړي بیا به د هغې مطابق چې کوم دی ته خپل سیکوینس واخلي. ځکه دې کې مختلفې کیمرې شته دی او کینان او ته چې کومه یوه غواړې د موبایل ډیوایس هم پکې شته. خو دا را به شو سیټینګ له سیټینګ کې چې کوم دی مونږ سره دا ګوره ARRI سینما ده صحیح شو. دا مونږ ځان سره چې کوم دی دا هلته واخیستو دا په دې وجه چې کوم دی دا راځي مخکې دا به کسټم کې واخلئ چې کله هم دا خپل سیکوینس جوړئ یا دغه کوئ دا به کسټم کې واخلئ صحیح شو. ټایم بیس چې کوم دی د دې مونږ سره مثال 32 چې کوم دی دا د فریم پر سیکنډ دی. نو اکثر له چې HD ویډیوګانې خلک جوړوي نو هغه 24 راځي 30 سیکنډ راځي که نه او 60 چې کوم دی های کوالټۍ باندې چې کوم دی ته جوړی نو بیا دا 60 فریم پر سیکنډ راځي. مطلب یو سیکنډ کې چې کوم دی 80 فریم دغه کوي 80 تصویره وباسي صحیح شو. نو دا مونږ سره په یو سیکنډ کې 80 تصویره وباسي دا 80 تصویرو چې کوم دی دا بیا لږ های کوالټۍ سره راځي. د دې نه هم چې کوم دی بیا دغه غواړي 20 فریم باندې چې 24 باندې صحیح شو 25 30 فریم صحیح شو چې هغه ستا پورې ده چې ته کوم یو فریم کې غواړې او خوښه دي هغه بیا راوله. بیا دا دویم دی مونږ سره ویډیو صحیح شو. ویډیو کې چې کوم دی دا مونږ سره وګوره فریم سایز دی او هاریزنټل دی دا ګوره 16:9 دی. مثال دا ته الټه کول هم شي ګوره که خیال دې کړی ته ځان سره چې کوم دی دغه اخلي دا شارټ ویډیو دپاره ته کله ناکله سړی ځان سره په پریمیر پرو کې شارټ ویډیو چې کوم دی دا ایډیټ کوي او هغه بیا د شارټ ویډیو په سیز کې راولي. نو دا 1080 به چې کوم دی دا هاریزنټل ته واړئ صحیح شو 920 به ورټیکل ته واړئ دا ویډیو به تا سره داسې ورټیکل راشي صحیح شو. د دې دا طریقه ده دا خپل چې کوم دا د HD ویډیو چې کوم دغه دی دا سیز دی دا هغه دی صحیح شو. بیا مونږ سره ګوره دا پکسل اسپیکټ ریټیو چې کوم دا مونږ سره دی دې کې مونږ سره مونږ بس وکړو دې نورو سره به کار نه لري ځکه دې کې به هم دا چې کوم اولنی د سکویر پکسلز دا به واخلي. دا فیلډز چې کوم دی دې فیلډز کې به هم کار ځکه نه لري چې د دې دغه مونږ سره دا
څه شي چې کوم دا د کیمرو انتخاب چې وشو نو بیا فیلډز پکې انتخابي دا موږ دې ته موږ ضرورت نه لرو ځکه دلته موږ ځان سره 60 فریم پر سیکنډ ډسپلی فارمټ کې چې کوم د ټایم کوډ موږ سره 60 فریم دی هلته موږ ځان سره 60 فریم اخیستی نو په دې وجه باندې چې کوم دی دا موږ سره 60 فریم راځي صحیح شو دا هم داسې صحیح دی آډیو چې کوم دی دا هم دغه 48000 چې کوم دی دغه کې چې کوم دی دا موږ سره برابر دی هارس چې کوم دا موږ سره برابر راځي صحیح شو بیا ډسپلی فارمټ هم دا آډیو سمپل صحیح دی همدغه شان دا چې کوم والا دی ځای کې بیا راشي دی ځای ته دا نوم چې کوم دی د سیکوینس لته ورکولی شي خپل دا یو نوم ورکوي مثال سیف کې چېرته کوم ځای کې دا د ځای کې ځان سره سیف کې هم دا سیف کولی شي صحیح شو نو په دې طریقه باندې دا موږ سره نیو سیکوینس راځي دا چې د کلیک کو ګوره دې ځای کې موږ سره دا سیکوینس نیم چې کوم دی دلته دا ښکاره شو دا راغی موږ سره ټیک شو دا زه ایډیټینګ موډ ته واړم دا ویني دې ځای کې موږ سره دا د سیکوینس دلته هم راغی دې ځای له او دلته هم راغی صحیح شو دا سیکوینس اوس ګوره دې ته یو ویډیو مثال موږ چې کوم دی وراړو او هغه ویډیو ګورو چې هغه د دې په مطابق ده که نه ده که چېرته د دې په مطابق وه خو صحیح ده که د دې ګوره دا مثال دا یو ویډیو ده دا ویډیو راخلو صحیح شو او دا ویډیو دا موږ سره ګوره اول سر کې چې کله د دې ویډیو دغه وګورئ کې خیال دی کړی دا موږ سره په صرف ویډیو ښیي ځکه د دې سیکوینس موږ ته نه راغلي دا چې کله موږ ټایم لاین ته ډریګ کړو نو دا بیا موږ سره د دې ویډیو هم خپل سیکوینس جوړیږي ګوره ورته صحیح شو او دا بیا موږ ته وروسته ښیي که نه دا ګوره ځکه هلته سیکوینس موږ چې کوم دی ځان سره خپل اخیستی دا هم نه و کړی چې یاره مثال د ویډیو په سیکوینس باندې موږ کار وکړو خو راځو اوس ګوره دلته موږ ته ښیي چینج سیکوینس سیټینګ چې کوم دی دا چینج کې که نه کیپ ایگزسټینګ سیټینګ همدغه سیټینګ چې کوم دا تا کړی دی دا ځان سره ساتي که چینج سیټینګ پې ووایې صحیح شو نو دا ویډیو تا سره چې کوم دی د دې سیټینګ چینج سیټینګ شو د دې ویډیو په فارمیټ باندې دا موږ سره چې کوم دی دا سیټینګ راغی صحیح شو او دا خپل سیټینګ چې کوم دی د هغې په فارمیټ باندې رانغله نو بیا مثال که ته وایې چې یاره زه نوی سیکوینس چې کوم دی دا دغه کومه دا سیکوینس ته ډیلیټ کړه نه صحیح شو دا موږ سره ډیلیټ شو اوس د دې ویډیو ګوره دلته موږ سره چې کوم دی مخکې سیکوینس د دې ویډیو رانغی ځکه موږ خپل سیکوینس اخیستی و نو اوس که ته غواړې چې یاره د دې سیکوینس راولې او ډایرکټ چې کوم دی دا ته وګورې چې یاره د دې خپل سیکوینس ما ته کولاو کړي یو خو د دې دا طریقه ده چې دا به ټایم لاین باندې ډریک کې صحیح شو داسې نو دا د دې ویډیو چې کوم دی سیکوینس کولاو شو صحیح شو او یو دا طریقه ده ګوره دلته دې ځای کې دا سیکوینس یې موږ ته د دې ویډیو کولاو کړو خیال دی دا سیکوینس شو او دا بل چې کوم دی لاندې ښیي دا بل چې کوم دی دا ویډیو چې کوم دغه دی کلیپ دی هغه موږ ته شو کوي صحیح شو بیا راشه د دې ځای نه ته دا کولی شي چې یاره تا د خپل سیکوینس نیو سیکوینس وال مثال تا سره یو 2-3 سیکوینس دی اوس ګوره دا موږ سره دی دا سیکوینس دی موږ سره اوس ته غواړې چې زه بل نوی سیکوینس واخلم او بله ویډیو د هغه راولم دلته او ګوره خو د دې سیکوینس د دې ویډیو خپل سیکوینس هم جوړ شو دلته وختي ما تاسو ته ذکر وکړو اوس که بل سیکوینس غواړې او بله ویډیو د مثال بل ځای کې ایډیټ کول غواړې دې سره چې کوم دی شریکه نه ایډیټ کې نو هغه بیا دلته راشي دې ځای کې وګوره بله ویډیو به والي مثال دا ده صحیح شو دا دې واخیسته دې ځای کې دا به داسې کار وکړي چې دا به دې باندې به کلیک کړي دا چې دې کلیک کړه دا ویډیو څه شو ته ودرېږه ښه دا موږ سره د ماوس کې لږ شانتې مسله ده دا چې دلته راواخیسته دا وینې دې ځای کې موږ دا اپشن دغه کړی ګوره که خیال دې کړی دا چې دلته کله کلیک نه وي نو د کراس نشان ورکوي دې ته چې ډریک شوی نه کراس نشان ورکوي چې کله ډریک شي ګوره پلس نشان ورکوي چې په دې پلس باندې به دا دلته پرېږدي صحیح شو ډایرکټ چې کوم دی د دې رننګ ټریډمیل چې کوم ټریډمیل دا د دې خپل سیکوینس موږ سره کولاو شو او دا بل خپل کولاو شو نو دا چې کوم دی دا د نننۍ موږ سره د دې په حواله باندې چې کوم د سیکوینس په حواله باندې موږ سره خپل کلاس و هغه د سیکوینس په حواله کلاس و هغه خیر سره امید لرم چې سیکوینس باندې به تاسو پوه شوي استئ او انشاءالله دې کې چې کوم دی دا کمانډونه دي بیا دې کې موږ سره ګوره دلته دا دغه ښیي دا خیل دی کړی دا د ویډیو ټریک او آډیو ټریک دا هم انشاءالله په خپل نمبر سره ټایم لاین ته چې کله موږ داخل شو
ان شاء الله دا په خپل نمبر سره دا سیکوینس امید لرم چې زموږ ویډیو خوښ شي موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک او شیر چې کوم دی دا مه هېروئ دا هم در سره وکړئ لازمي او خپل نیکو دعاګانو کې مې یاد ساتئ والسلام علیکم